درنو لیدونکو السلام علیکم. نن درته په دغه ویډیو کې خلیلزاد ولسمشر غني عبدالله ته د کرونا د مرګ او ژوند مسله ده خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړئ. خلیلزاد یو ځل بیا د ټاکنیز کړکېچ د هوارېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي په تازه ټویټ پیغامونو کې پر ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله غږ کړی چې خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د په خبره کرونا وایرس وژونکی ګواښ رامنځته کړی دی او د دې وخت دی چې دواړه لوري خپل خلکو او هیواد ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي تر دې وړاندې هم د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي د رامنځته کېدو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې خلیلزاد په مکرره توګه د دواړو لورو ترمنځ په ناسته ولاړه بوخت دی. دی هڅه کوي ډاکټر عبدالله او ولسمشر غني یو جوړجاړي ته ورسوي، خو تر اوسه یې هڅې ناکامې دي. درنو لیدونکو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک او سبسکرایب یې کړئ. یوه نړۍ مننه، ژوندي اوسئ.